سلامونه او نیکې هیلې احترامات ګرانو قدرمنو اوریدونکو ښه راغلاست افغان میډیا دا وخت تازه او پر وخت خبرونه په لومړي سر کې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. لږه شیبه مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې چاودنه وشوه. څو شیبې مخکې د کابل هوایي ډګر ته نږدې چاودنه وشوه او د روغتیایي مسؤلینو په وینا یو شمېر ټاپیان د پیښې له ځایه ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویان جان کریبي په ټویټر باندې لیکلي یو پیغام په خپرولو سره ویلي چې دغه پیښه تاییدوي خو د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات نه دي ترلاسه شوي. نور جزئیات لږ وروسته د سره شریکوو. ګرانو قدرمنو اورېدونکو دا و تازه خبر چې موږ ته راورسېد. تاسو تر ګوتو مو ورسوو. زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.